الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دویم هغه عبادت چې په رمضان المبارک کې د نورو کلونو نه د نورو میاشتو نه زیات اهتمام پکار دی، هغه قیام اللیل، تراویح او تهجد دی. اگر که دا قیام ټول کال د شپې منځ د ټول کال کې بهتر دی او دا بهترین عبادت دی، لیکن نبی علیه السلام به په رمضان المبارک کې د دغې منځ زیات ترغیب بیان کړی او په خپله یې هم په ډېر اهتمام سره کو، او بیا خاص کر د رمضان المبارک په لسو اخرنو شپو کې. امام بخاری او مسلم رحمهم الله په خپل صحیح کې حدیث نقل کړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان المبارک د قیام ډیر ترغیب ورکو، اگر چې پاوی باندې منځ فرض کړي نه داته قیام فرض کړي نه دی، او دا به فرمایل چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان المبارک قیام، تراویح او تهجد وکي، الله به هغه ته مخکني ګناهونه ټول معاف کړي. همداسې بیا خاص کر په لسو آخرنو شپو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عبادت ډیر زیات ترغیب ورکو، او دا به فرمایل. عائشه رضی الله عنها فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر. چې کله به لس آخرنۍ شپې د رمضان المبارک داخل شوې، ټوله شپه به په تهجد باندې ژوندۍ کړه، خپل اهر به را بیدار کا او خپل لنګ به مضبوط کا، یعنی خپل بیبیانو ته به نه نږدې کېده. د شپې مونځ یو بهترین عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو انسان د شپې ویده کېږي، شیطان د دې د سر رستنۍ حصې ته یو درې غوټې ور واچوي او دا وایي چې اوده شه، اوږده شپه ده، بیا به چرتې راپاسې. که دا انسان راپاسېږي، د الله ذکر وکړي، یو غوټی ایله شي، چې اودس وکړي بله غوټه ایله شي، چې کله لمونځ وکړي نو ټولې غوټې ایله شي، دی په داسې حالت کې سبا کې چې د الله بندګۍ ته ښه چست وي، او که داسې نه شي نو بیا په داسې حالت کې سبا کې چې نفس یې خبیث وي او د الله د بندګۍ نه سست پست وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د رمضان المبارک د روژې نه وروسته بهترینه روژه هغه د محرم د میاشتې روژه ده، او د فرضي مانځه نه وروسته بهترین مونځ چې دی هغه قیام رمضان دی. بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او جبریل علیه السلام متفرمایلی چې وعلم ان شرف المؤمن قیام اللیل وعزه استغناؤه عن الناس. په دې خبره باندې پوه شه چې د مؤمن شرافت چې دغه قیام اللیل او دغه عزت دا دی چې د خلکو نه مستغنی شي، او دغه عزت دا دی چې د خلکو نه استغنا وکړي. بیا د قیام رمضان په باره کې راځي چې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د 11 رکعاتو نه زیات نه کو. څنګه چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو چې هغه بخپله په رمضان یا علاوه د رمضان نه په 11 رکعاتو باندې زیادت کو، بلکې 11 رکعاته به کول. همداسې چې کله عمر رضی الله تعالی عنه هغه خپل دور کې ابی ابن کعب او تمیم الداری مقرر کړل، نو هغې ته هم د 11 رکعاتو حکم کړی. امام مالک موطا کې نقل کوي د صائب ابن یزید نه، امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتميما الداري ان يقوما للناس ب11 ركعة. عمر رضی الله عنه ابی بن کعب او تمیم الداری ته حکم کړو چې د خلکو ته 11 رکعاته تراویح کوي، چې 8 رکعاته په هغې کې تراویح او 3 رکعاته وترو. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي که څوک دا عقیده لري چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه د رمضان المبارک په تراویح کې او تهجدو کې معین عدد نقل دی چې د هغې نه زیادت او کموالی جایز نه دی، نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام به د دې کې تحدید نه دی کړی، بلکې فرمایلی دی چې څومره څوک مونځ کولی شي هغومره دې وکړي. فرمایلی دی صلی احدکم نشاطه اعملوا من العمل ما تطیقونه، او همدغه رنګې نور یې فرمایلی دی.